هجرت په 2م کال او د رمضان المبارک په 19مه نیټه باندې د جنگ بدر واقعا شوی و او په دې جنگ کې الله رب العزت مسلمانانو ته ګټه ور نصیب کړې و او قریش د مکو ته چې کم دنو شکست ور نصیب کړي وو. د دې جنگ د نتیجې باره کې ټول خلک یعنې د قریش په راجمو په بیت الله شریف کې چې د جنگ بدر نتیجه به څوک راوړي، نو په دې کې حیثمان بن عبدالله الخزاعي د خپلې اوښې نه چې راکوز شو، نو ټول خلک ترې راچاپېره شو چې د جنگ څه چل وشو. نو هغه ورته وایي چې تاسو دینه اندازه ولګوئ چې د قریشو غټ غټ سرداران عتبه، شیبه او ابو جهل او امیه بن خلف دا غټ غټ سرداران چې کوم دنو قتل کړي شو او د کافرانو ډیر زیات تعداد چې کوم دنو هغه گرفتار کړي شو. نو تاسو اوس اندازه ولګوئ چې د جنگ بچا ګټلی وي. نو کله چې دا خبره وکړله نو د امیه بن خلف زوی صفوان بن امیه په حتیم کې ناست دی او وایي چې حیثمان بن عبدالله الخزاعي پاگل شوی دی، ګټې وډې وایي. ګینې تاسو ته تپوس وکړئ چې د صفوان بن امیه څه چلو شو. نو حیثمان بن عبدالله الخزاعي ورته وایي چې صفوان بن امیه خو دغه په حتیم کې ناست دی او ما په دې خپلو سترګو ولیدل چې د پلار امیه بن خلف او د ضرور علی بن امیه دواړه قتل کړي شو. نو د دې نه پس د قریشو د خلکو د جنگ د شکست باندې یقین وشو او په هر یو کور کې غوغا او ماتم جوړ شو. صفوان بن امیه کوم چې د امیه بن خلف زوی و، دا ډیر غټ تاجر او مالدار سړی و. یو ځل دی چې کم دنو په بیت الله شریف کې په حتیم کې خپل تر زوی عمر بن وهب سره ناست دی او خبرې اترې کوي او وایي چې یاره د دې مشرانو د مرګ نه وروسته خو د ژوند اړو مزه نشته دی. نو عمر بن وهب ورته وایي چې رښتیا دې ووایې، خو چېرې ما سره د خپل قرض ورکولو غم نه وي، خپلې ښځې او د بچو د کفالت غم را سره نه وي، د خوراک پوشاک غم را سره نه وي، زه به نن تللی وې او په مدینه منوره کې به مې د هدایت دا شمع چې کوم دینو نعوذ بالله ختمه کړې وې او ګل کړې به مې وې. نو صفوان بن امیه ته تپوس کوي چې ته داسې کولی شې؟ نو هغه ورته وایي چې ولې نه شم کولی؟ نو صفوان بن امیه ورته ووایي چې د قرض ذمهداري دې زه اخلم، ستا ښځه او بچي به هغه څه اغوندي کوم څه چې زما ښځه او بچي اغوندي او هغه څه به خوري کوم چې زما ښځه او بچي خوري. او دې نه پس کور ته لاړه او دا ورته وایي چې ګورې دا خبره یاد ساته، د راز دا خبره به راز کې ساتي او په مخ د ځمکه باندې ګورې چاته پته ونه لګي. او لاړه کور ته او خپله توره یې په زخرو کې ډوبه کړه او رویړه عمر بن وهب ته ورکړه او عمر بن وهب په منډه منډه لاړه مدینې منورې ته ورسېده. کله چې د مسجد نبوي مخامخ خپله اوښه یې کېنولو د هغې نه راکوز شو، نو په مسجد نبوي کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او نور صحابه د نبی علیه الصلاة والسلام سره ناست دي. څه ګوري چې ناګهانه عمر بن وهب را روان دی او اتوره یې چې کوم دنو په غاړه کې اویزانده ده. عمر رضی الله عنه چې کله ولیده نو فورا ورغې او هغه تورې هغه پټه یې چې کوم دنې مرۍ ته وله واچوله او تیزندي یې که او گرفتار یې که او راوسته د پیغمبر علیه السلام خدمت کې حاضر که چې دا د الله دشمن ستاسو اړخ ته را روان و او تورم ورسره وه. نبی علیه السلام عمر رضی الله عنه ته وفرمایل را پرېږده. نو عمر رضی الله عنه د احتیاط په توګه باندې نور صحاباو ته وفرمایل چې ګورې نظر پې ساتئ او عمر بن وهب ته پیغمبر علیه السلام وفرمایل رانږدې شه، څه دپاره راغلې؟ نو عمر بن وهب ورته وایي چې د خپل زوی حال معلومولو راغلی یم چې تاسو را قیدي دی.